راځئ ملګرو په نن ویډیو کې به درته د لیلا د 3 ډرامو په اړه لنډ ښایسته او جالبه معلومات درکم. ملګرو په دغه 3 ډرامو کې به درته داسې ډرامې دروښایم چې تر اوسه پورې به بالکل تاسو نه وي کتلي، او دا خبره درته هم کوم چې په دغه 3 ډرامو کې به داسې ډرامې هم وي چې هغه ډرامې به بالکل د ماشومانو د کتلو نه وي. نو راځئ ملګرو که چېرې تاسو هم د درې مورچل سیریال اداکارې لیلا مینوال یې نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده. ملګرو په دغه ویډیو کې به درته د لیلا د ټولو ډرامو سیریالونو او فلمونو په اړه لنډ ښایسته او جالبه معلومات درکم. نو ملګرو د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته په وخت درځي. د هغې نه بعد دا خبره کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د واتساپ ګروپ نه وي جوین کړی نو ملګرو په بایو کې زموږ د واتساپ ګروپ هم شته دی، نو تاسو یې ډېر په اسانۍ سره جوین کولی شئ. په لینک باندې کلیک وکړئ، لاندې به د واتساپ نشانه راشي نو په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو زموږ د واتساپ ګروپ جوین کولی شئ. نو راځئ ملګرو ویډیو ډېره نه اوږدوو، شروع کوو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې به درته وایم چې د درې مورچل سیریال اداکارې لیلا خپل او اصلي نوم اصلحان ګونر دی. په 17 تاریخ د دسمبر میاشت 1987 کال کې د ترکیې په استنبول خاوره باندې پیدا شوې ده چې اوس مهال یې عمر 38 سال دی. ملګرو لیلا په 2002 کال کې چې په هغه ټایم کې د 15 کلونو وه چې د ډرامو ایکټینګ کولو دپاره را ووتله او د سرلار په نوم ډرامې نه یې پیل وکړو چې دا ډرامه د دې پیلنۍ ډرامه وه. او ملګرو د دې ډرامې نه بغیر په نورو 32 ډرامو کې هم کار کړی دی چې د ټولو مشهوره ډرامه د درې مورچل ده چې دا ډرامه په پاکستان، افغانستان، ایران او دغسې په ډیرو ملکونو کې خلک ګوري او خوندونه مزې ترې اخلي. او ملګرو پوښتنه وکړه چې تاسو ته پته نه وي نو د لیلا ونه 15 فوټه او 9 انچه ده او وزن یې 53 کیلوګرامه دی. او بله درته دا خبره کوم چې ډیر ملګري دا تپوس کوي چې تاسو د دې دا ډرامې سیریالونه او فلمونه له کومې طرفه پیدا کوئ. نو ملګرو پوښتنه وکړه غواړئ چې دا طریقه زده کړئ نو په کمنټ کې راته لازمي یس ولیکئ. نو راتلونکي ویډیو به درته بیا په دې باندې جوړه کړم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د ترکیه اداکارانو سره ګپ شپ ولګوئ او د دې معلومات ترلاسه کړئ. نو لازمي راته په کمنټ کې یس ولیکئ. او تر اوسه پورې که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو له داسې ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې راتلونکي ویډیو هم تاسو ته پر وخت میلاو شي. نو راځئ ملګرو اوس یې درته د سیریالونو، فلمونو او ډرامو په اړه هم معلومات درکوم. ویډیو ډېره نه اوږدوم خو د سیریالونو، فلمونو، ډرامو نه مخکې درته دا یوه خبره کوم چې په 2013 کال کې د میرت کلیچ سره واده هم کړی دی چې په درې مورچل سیریال کې د سردار په نوم باندې رول لوبولی دی او ډېر زیات فیمس دی. تاسو به یې هم پیژنئ، که پیژنئ نو په کمنټ کې اوکې لازمي راته ولیکئ. که غواړئ چې د ده په اړه معلومات، سیریالونه او فلمونه هر څه یې ترلاسه کړئ نو ما په یوټیوب کې ویډیو پرته ده، تاسو یې کتلی شئ. نو لاړ شئ دا ویډیو هم وګورئ، د سردار ټولې ډرامو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. او ملګرو دا خبره درته هم کوم که تر اوسه پورې تاسو ته پته نه وي نو د اصلحان ګونر د پلار نوم اکسای ګونر دی. او ملګرو بله دا خبره چې د اصلحان ګونر 2 خوریانې دي او یو زوی هم لري. نو راځئ ملګرو اوس یې درته د سیریالونو، فلمونو او ډرامو نومونه درکوم. په لومبنی نمبر سیریال چې کم راغلی دی نو ملګرو دا د درې مورچل په نوم دی، دا خو به اسم تاسو کتلی وي. ملګرو په 2م نمبر سیریال چې کوم ډیر زیات وایرل دی نو هغه د سلام بهار په نوم باندې دی چې تاسو یې راسره انځور هم کتلی شئ. ملګرو دا سیریال هم ډیر زیات وایرل دی. ملګرو په 3م نمبر سیریال دغه دی یو دی چې دا هم ډیر زیات وایرل دی او ډیرو ملګرو پوښتنو به کتلی وي. او ملګرو دا 4م نمبر سیریال دی، په دې کې د پوجیانو په سټایل کې رول لوبولی دی. نو دا سیریال هم ډیر زبردست او یو خوندور سیریال دی. ملګرو دا بل سیریال په 5م نمبر دی او دغه سیریال په 6م نمبر دی او دغه سیریال هم په 9م نمبر دی. ملګرو د سیریالونو نومونه درته لږ شانتې زر اخلم چې ویډیو را سره ډېره اوږده نه شي. بله درته دا خبره کوم چې د سیریالونو نومونو څخه سکرین شاټ هم اخیستلی شئ او له داسې مزید ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې هر ټایم تاسو زموږ چینل ته راتلی شئ او دغه ویډیو پکې کتلی شئ او بار بار د یو سیریال نوم زده کولی شئ. نو راځئ ملګرو دا 8م نمبر سیریال دی، دغه 9م نمبر سیریال دی، دا هم 10م نمبر دی. ملګرو دا 11م نمبر دی او دغه سیریال هم 12م نمبر دی، دا سیریال 14م نمبر دی. او ملګرو پښتنو دا 14م نمبر دی، دا 15م نمبر دی او دغه سیریال هم 14م نمبر دی، دغه سیریال 19م نمبر دی ملګرو پښتنو. او دغه سیریال هم 18م نمبر دی، دغه سیریال 19م دی او دغه هم 20م دی. ملګرو دغه سیریال 21م نمبر دی او دغه هم 22م نمبر دی، دغه 23م نمبر دی، دغه 41م نمبر دی او دغه هم 25م نمبر دی، دغه 26م دی او دغه 28م دی،
دغه 29 دی او دغه 30 نمبر سریال دی ملګرو. تاسو یې راسره ټول سریالونه وکتل. دغه 31 دی، دغه 32 دی او ملګرو دغه هم 33 سریال دی. ملګرو د ټولو 33 سریالونو فلمونو انځورونه هر څه مې درته په ډیټیل سره درکړل. بله درته دا خبره کوم د دې ټولو سریالونو نومونه ما د واتساپ په ګروپ کې شیر کړي دي. که هغه د واتساپ ګروپ تاسو نوي جوین کړی نو په بایو کې لینک شته دی، لاړ شئ جوین یې کړئ زر تر زره. او بله درته دا خبره کوم ملګرو په کمنټ کې راته لازمي ووایئ چې بله ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم چې راتلونکې ویډیو درته په هغې جوړه کړم. نو ملګرو د هر څه نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو له مزید داسې ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هر نه ویډیو تاسو ته په وخت درځي. نو ملګرو په بله ویډیو کې به ملاویږو. په لوی الله مو سپارم.